د داسې ماشوم کیسه چې سبق ته لاړو خو بیرته ژوندی رانغی. د ماشوم فرحان نوم یې دی، عمر یې 12 کاله و. د سوات په یو ساده سیمه کې اوسېدو. فرحان یو غریب، خوږ او هوښیار ماشوم و. هره ورځ به له خوبه پاڅېدو، مخ به یې وینځلو، جامې به یې اغوستلې، مور ته به یې ښکل کړه او مدرسې ته به لاړو. هغې به تل ویل مورې زه عالم جوړېږم، زه به د قرآن حافظ شم. د دې مور به تل د زړه نه دعا ورکوله، زویه الله دې برکتي کړه، الله دې دین او دنیا دواړه درکړي. خو یو ورځ هغه بدلون راغی. فرحان ناروغه شو او یو ورځ مدرسې ته لاړ نړو. بله ورځ چې لاړ قاري صاحب قار شو، ته سبق ته نه یې راغلی، سبق دې هېر کړی، دروغ وې. قاري صاحب خپل زوی او د بل استاد سره یو ځای شول او فرحان یې ډېر سخت سزا ورکړه. هغه ماشوم ته نه د مور نوم یاد شو، نه د پلار، نه دعا، نه سبق. یو ځای چغې وهلې، قاري صاحب ویښمه زه بیا نه کوم، زه دروغ نه ویم. خو هېڅوک پې ونه رحمېدل. هغه ماشوم یو کوټې ته بوتلو، هلته یې هم دومره ووهلو چې ماشوم بېهوشه شو. یو بل شاګرد ورته اوبه راوړې، خو فرحان چوپ شو، سترګې یې نه خوځولې نه یې لاس. د دوی زر زر اسپتال ته بوتلو، خو هلته ډاکټرانو وویل بخښنه غواړو، دا ماشوم مړ شوی دی. دنیا ودرېده، مور یې راورسېده، چغې یې کړې زویه زویه ما خو سبق له راوستی وې، کفن ته دې راورسولم. ټول کلی غمجن شو، خلک باور نه شو کولی. بله ورځ د فرحان مړی راپورته شو، خلک سړک ته راووتل، نارې چغې او احتجاج، موږ دا ظالم نه منو، ماشوم یې وژلی دی. پولیس راغلل او قاري صاحب او د هغې زوی او بل استاد یې ونیو. مدرسه بنده شوه. دا مدرسه قانوني نه وه، انه د حکومت سره رجسټر وه. فرحان لاړو، خو موږ ته یې یو غږ او یو پیغام پرېښودو، زما نه زده کړئ، ماشوم مه وهئ، سبق د زړونو دپاره دی، نه د وهلو دپاره. زه خو لاړم، خو د زرګونو ماشومان اوس هم د قهر لاندې دي. ولې موږ استادانو ته د سزا حق ورکوو؟ تعلیم د محبت دپاره دی، نه د وهلو دپاره. مورې ته غم مه کوه، زه جنت ته لاړم، خو نور فرحانان بچ کړئ. ورورجانه خورجانې، که ته دا ویډیو ګورې نو دا درنه دعا ده، خپل اولاد ته مینه ورکړئ. استاد په دې ماشوم ته شفقت ورکړئ. نه قهر مدرسې سکولونه په دې قانوني وي، نه شخصي زندانونه. ماشوم وهل جرم دی. نن فرحان مړ دی، خو که سبا دا ظلم ونه درېدلی شو نو د فرحان به بیا قرباني شي. الله دې د فرحان درجات لوړ کړي. الله دې زموږ ماشومانو ته رحم وکړي. الله دې ظالم ختم کړي. آمین وایئ. که دا ویډیو خوښه شوي، د خدای لپاره دا کیسه نورو ته ورسوئ. کیدای شي ستاسو د وجې نه یو ماشوم بچ کړی شي. که داسې ویډیو ستاسو خوښې وي نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او الله م روغ لره، الله م همیشه آباد لره.